عام نفلی صدقات په پټه ورکول افضل او غوره دي. یو حدیث پاک کې راځي، نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي اوه کسان به د رب العالمین د عرش د سوري لاندې وي او دا هغه وخت دی چې سخته ګرمي به وي. او یو روایت کې راځي چې د 1 میل برابر نږدې شوی به وي نور. بیا علما فرمایي او خاصتا هغه راوي د حدیث فرمایي چې دا میل یو د مسافت میل دی. 1 میل په عربی کې د سترګو چې کم رانجه کېږي او دې دپاره کم سلایي استعمالیږي دې ته میل وي. نو ډېر زیات به رانږدې وي او ډېره سخته ګرمي به وي. د دې احساس که نن مونږ وکړو نو مر زمونږ نه ډېر لرې دی، لیکن په ګرمۍ کې مونږ نه شو درېدی، ډېر تکلیف مونږ ته میلاویږي. نو چې نور دومره راټیټي او سخته ګرمي په دغه ورځ باندې به 2 کسان د عرش د سوري لاندې. یو به پکې هغه کس وي چې هغه صدقه ورکړي په ښي لاس باندې او دومره خفیه طریقې سره ورکړي چې ګڅ لاس ترې نه خبر شوی نه وي. نو دا بم په دغه ورځ د عرش د سوري لاندې وي. متفقون علیه حدیث دی. او چې کله انسان صدقه په پټه ورکوي دې کې ډېرې فایدې وي. نبی پاک علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی چې یو کس ولګېده او هغه دا ویلې چې زه به صدقه ورکوم او د شپې به یې ورکوم. نو صدقه یې راواخیستله او د شپې بهر راوواته او یو کس ته یې په لاس کې صدقه کېښودله. پخوانو خلکو به صحابو هم دغه شان چې کوم مالدارو هغوی به صدقې ورکولې، خو لیکن دا 10 روپۍ یا 20 روپۍ یا 500 یا 1000 نه، بلکې صدقه یا زکات دومره ورکول پکار دي چې د هغه خو پې څه ګزاره وشي. دا 500 یا 50 روپۍ یا 100 داسې یو غریب پورې یو قسم خندا کول هم دي چې ستا وس کېږي او زکات در باندې رب العالمین فرض کړی دی. نو لږو کسانو ته ورکه او ښه پوره ورکه، 20,000 او 1,000 او 50,000 ورکه چې به هم زکات دی ورکې به د الله حق دی. ته به یې د ځان نه جدا کې، ښه مستحقین وګوره او ښه ضرورتمند وګوره، ښه کونډه یا یتیم چې تا ته ښه پوره یقیني، ښه ته تفتیش نه رستو لکه مخکې آیت کریمه کې تیر شو تثبیتا من انفسکم. 5 معناګانې مونږ وکړې. یو معنا وه تثبیت په معنا د تحقیق دی چې پوره تحقیق او تلاش وکړه. نو چې پوره تلاش دې وکړو نو بیا ښه پوره زکات ورکړه چې هغه پې خوشحاله شي. اگر چې امام صاحب مسلک دا دی چې دومره به نه ورکړي چې نصاب ته رسېږي. دې دور کې نصاب تقریبا 50,000 خواوشا انسان نصاب ته پای کې رسېږي د 2.5 تولې سپینو زرو مطابق. نو دا کس ولګېده او خپل زکات صدقه یې راواخیستله او د شپې یو کس ته په لاس کې کېښودله. چې سحر شو خلکو کې خبره مشهوره شوه چې بیګا خو چا صدقه ورکړې ده او یو غلطه یې ورکړې ده. دا صدقه لږه نه وه، ځکه که لږه وه بیا د لږې څوک چاته نه وایي چې 500 روپۍ وي، ډېره صدقه وه ښه پوره. سړی ډېر زیات خفه شو چې دا ګور صدقه مې ورکړه او مصرف مې غلط که بل طرف ته لاړه. وایي زه خیر دوباره ولګېده صدقه او زکات یې راواخیسته او بله شپه ولګېده بل چا ته یې ورکړی او ښځه روانه وه هغې ته یې ورکړه. سبا به وي خلکو کې مشهوره شوه چې هلکه بېګا یو زانیې ته زناکارې او بدکارې ښځې ته چا صدقه ورکړې ده. دا چې خبر شو بیا ډېر زیات خفه شو. په 3 ورځ سړی د استقامت والا د کمال والا همت لوی و، بې همته کېده نه. بیا یې صدقه راواخیستله او د شپې راوواته. یو کس په لار روان دی او هغه ته یې خفیه طریقې سره ورکړه. بیا خلکو کې مشهوره شو چې هلکه بېګا خو صدقه چا یو مالداره سړي ته ورکړې ده، لیکن د الله طرف نه پیغام راغی نبي ته چې د کومه صدقه ورکړه هغه ضایع شوې نه ده. وایي چې کله غل صدقه واخیستله نو هغه ته یو سوچ راغی چې ګوره دا نیکان خلک دي، بغیر د غلا نه ما ته ګوره مال دراکه، نو زه ولې غلا وکړم؟ دومره نیکان او ښه خلک شته. نو هغه پیسې راواخیستې او خپل کار یې بې شروع کړ. اپړې او تبر وغیره پې واخیسته او د ځنګل نه خشاک مشاک شروع کړلو. هغه ته یو عبرت میلاو شو. اصل کې دا بعضې مال کې خیر او برکت ډېر زیات وي.
نو د اخلاص ډیر زیات او رب العالمین د هغې لږ مال نه هغه ته ډیر خیر ورکړ. او دویمه ښځه چې کومه زناکاره وه هغه ته هم تعجب کوي زه پیسو دپاره دا بدکاري کوم او الله خفه کوم او الله سره دشمني کوم. داسې نیکان خلک هم شته دومره وافر مقدار کې پیسې بغیر د ښودنې او بغیر د ریا نه او بغیر د ځان معلومولو نه ورکوي او هغه زنا پرېښوده ده. او چې کوم غني وي هغه ډېر بخیل او شوم و، چاته به یې صدقه نه ورکوله، خیرات به یې نه ورکاوه. هغه خبر شو چې ګوره داسې خلک هم شته، په کار ده چې زم صدقه ورکوم. نو هغه کې د زکات ورکولو عادت جوړ شو. الله د زکات ورکول مستحق هغه وګرځه او خلکو ته به هغه زکاتونه ورکول. نو چې کله انسان زکات ورکوي یا صدقه ورکوي په پټه ورکوي، رب العالمین به ته ډېر اجر ورکوي. لیکن صدقې ورکولو کې نیت ته اعتبار دی چې د انسان نیت صفا سوتره وي، خالص وي. او چې کله یو انسان پټه صدقه ورکوي نو دیم ډېرې فایدې دي. یو فایده دا ده چې دې کې به د فقیر د عزت او د حیا محفوظه پاتې شي، هغه به چاته ونه شرمیږي. ځکه چې کله ښکاره صدقه ورکوي نو فقیر هم بیا زړه کې خفه کېږي، سترګې شرمیږي او حیا ورته راځي. دویم دا چې ستا د مال حفاظت به وشي، ریا به پکې رانشي، ته به د ریا نه محفوظ شي. او بل دا چې کله یو انسان صدقه په پټه ورکي نو رب العالمین ده ته ډېر اجر ورکوي. دومره اجر ورکوي چې تاسو ته ما حدیث بیان کړ چې هغه 7 کسانو کې چې کوم د عرش د سوري لاندې به یو پکې دغه کس وي. او بعضې وخت کې صدقه ښکاره ورکول افضل وي اگر که نفلي وي. لکه یو حدیث کې راځي یو ځل نبي پاک علیه الصلاة والسلام ملګرو ته د صدقې اعلان وکړ، یو جهاد ته یو سري ته تللو. یو صحابي ولګېده او د خپل مال نه څه مال راواخیسته او ښکاره یې کېښوده د الله نبي مخې ته. نو چې د ده دا حالت نورو صحابو وکړه، نورو صحابو کې هغه شوق پیدا شو، جذبه ورکې پیدا شو، صدقې راوړل شروع کړل. نبی علیه السلام وفرمیل چا چې بنیاد د یو نیک کار کېښوده ده ته به د خپل نیکۍ اجر هم وي، او د دې نه پس چې څوک عمل کوي الله به ده ته اجر ورکړي. الدال الی الخیر کفاعله. د یو بنیاد کېښوده، صدقه یې راوړه ابتداء نه، او نور صحابو بیا د تابعداري وکړه. نو نورو صحابو چې کوم عمل وکړه د ړومبي صحابي ته به ټول اجر ملاویږي او د ټولو په اجرونو کې به ده حصه وي.